دې وروڼه ماته لیکلي وایي چې السلام علیکم. وعلیکم سلام برادر. خپله قصه تا سره شریکول غواړم صرف دې وجې نه چې زه ډېر زیات په تکلیف کې یم. دی وایي دی د 4th year MBBS سټوډنټ دی کوهاټ نه. دې وخت کې ډېر په تکلیف کې دی. دی وایي چې I feel depressed. I cannot sleep. I constantly overthinking. د خوب ورته نه ورځي، ډېر زیات ډپرس دی او د دې وجه دا ده چې کله د میډیکل کالج ته لاړو اولني کال کې په کلاس کې دته یو جنۍ خوښه شوله او بیا هغه جنۍ سره وخت تېرېدو سره دته هغې سره ډېر زیاته مینه شروع کړله، یعنې ډیپ لب. او بیا چې څنګه په مینه کې انسان دعاګانې کوي، تهجد ته پاسي، نو دا هلک وایي چې ما هم مسلسل داسې دعاګانې مې وکړې، تهجد ته پاڅېدلم. دی وایي چې هغه وخت زه په هاسټل کې پاتې کېدلم. دی وایي ما نه غیر چاپېره کم خلک هاسټل کې هغه ما سره سنسیر نه و. ایز یوجول هاسټل کې چې څنګه کېږي، دی بیا وایي چې زه ما هغه خلکو نه ځان لرې کړو او زه بالکل یوازې شوم. بیا د لیکل دی وایي چې هغه جنۍ د خوښولو نه وروسته زما زندګي چې ده هغه مکمل چینج شوله. ما اوور تینکینګ شروع کړو، ورځ شپه ما سوچ کوم، ماله به خوب نه راته و، زه به ډپرسډ وم، سټرس کې به وم هر وخت کې، او هر وخت کې به زړه کې څه یره یره وه او ما به دا جنۍ ډېره زیاته یادوله. هر وخت کې مې د هغې باره کې سوچ کوم او هر وخت کې به مې الله پاک ته ډېر زیات جړل. لږ وخت وروسته وایي چې د هغه جنۍ یو ملګرې وه، د هغې په ذریعه باندې ما د واده پروپوزل ولیږو. هغه جنۍ ورته دا وایي چې د هغې واده چې دی الریډي په کور کې هغې باندې ډسکشن شوی، د هغې واده به بل چا سره کېږي. دی وایي چې ما دا کله واورېده زه نور هم ډېر زیات ډپرس شوم. وایي چې I took around 30 psychiatric sessions. محبت کې انسان بیا خراب شي. ډاکټر ما ته دا اډوایز راکو چې ته هغې سره ډایرکټ خبرې وکړه. دی وایي ما ورته میسیج وکړو او هغې ما سره ډېر په ښه انداز کې خبرې وکړي. ما ورته ستا د هیلپ ضرورت دی ما ته. نو هغې ما ته مخکې نه ووي چې ته څه ما سره شیر کول غواړې، نو زړه د خلاصه ما ته هغه خبره وکړه، ما سره شریکه کړه. هغې نه وروسته هلک ورته هر څه ووي چې کله د جنۍ سره محبت سټارټ شوی دی، ایماندارۍ سره ورته پوره خبره وکړله. هغه جنۍ ورته ووي چې زه ستا د فیلینګز قدر کوم، دا هر کول نه غواړم، زما واده چې دی هغه ارینج میرج دی او د کور والو په فیصلې باندې به کېږي، زما په فیصله باندې نه. وایي په دې خبره باندې مې زړه مات شو. زما چې کومه ډاکټره ده هغې ماته دا مشوره راکړه چې ته دې سره نور په میسجونو باندې خبرې مه کوه، څومره چې د خبرې کوي هغومره تا ته درد تکلیف زیاتېږي. دی وایي ما خپل ځان مې ډېر زیات کنټرول کړو، خو بیا زړه مې صبر نه شو. ورځې وروسته مې بیا د میسج کولو کوشش وکړو، نو ما ته پته ولګېده چې هغه جنۍ زما نمبر چې دی هغه بلاک کړی دی. وایي دې سره زه نور هم چې دی خراب شوم او هغه خوب مو مې ختم دی. اوس زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم. دی لیکي وایي I don't know what should I do and I need emotional support but no one met who understands me. برادر دی ډېر زیات په تکلیف کې دی، خو اوس د خپل خبره ځکه شیر کړې ده چې دی غواړي چې زه ته څه ووایم. چونکې زه ډي ایم کې ډایرکټ جواب نه ورکوم، د میسج ما راواغستو، وایي زه ویډیو به جوړه کړم ځکه چې داسې نور ډېر خلک دی چې هغه د دې تکلیف نه تېرېږي. نو ته میډیکل سټوډنټ یې، اول خو دا چې میډیکل ته دنده کېدل څومره ګران دي، نن سبا چې میرټ څومره های شی دی. زموږ کور کې خپله دومره واړه ماشاءالله میډیکل سټوډنټس دي چې تاسو ته ویلی نه شم. میډیکل ته اول خو وتل ډېر ګران دي، ټیسټ پاس کول ګران دي، بیا چې انسان لاړ شي بیا هغه سټډي چې کومه ده هغه چې څومره ګرانه ده. نو دا 4 کاله وښکلي دي، یعنې تا ته 1 کال پاتې دی او بیا بل درته حوس جاب پاتې دی. هغې نه بعد بیا ته لکه ډاکټر شي. نو اوس حیرانۍ خبره دا ده چې تا خپله هغه ډاکټري چې ده هغه یو طرف ته پرېښودې ده او جنۍ شاته لګېدلې، یو داسې جنۍ شاته لګېدلې چې تا ته پته ده چې هغې در ستا هېڅ فیوچر نشته. د هغې واده چې دی هغه بل ځای کې مور او پلار کېدای شي چې د وړوکوالو خبره وي، بل ځای کې د هغې خبره شوي، نو ته هغه جنۍ پسې منم چې ډېر زیات ګران وي کله چې د یو انسان خوښوي او بیا تا ته پته چې درته نه میلاویږي، خو دې سره خو ته پوره زندګي نشي تېرولی. یعنې 4 کاله مخکې ته یو جنۍ سره میلاو شوی او هغې دپاره اوس پوره خپله زندګي چې کوم مقصد دی، کوم MBBS ته راغلی وي هغه دې ختم کړی دی. تا نه دا شوي دي چې په کور کې ستا مور او پلار دي، وروڼه خویندې دي، د هغې یو ارمان به وي چې زموږ زوی به ډاکټر جوړېږي، په تا باندې به فخر کوي، ستا به یو نوم او ډېر په فخر سره خلک بیا وایي چې زما زوی یا لور چې ده هغه میډیکل ته وتې ده. دا ټولې خبرې یې کړي دي او یو جنۍ وروسته جړاګانې کوي، خپه خپل مقصد تېر کړی دی. نو دا هم ډېره غلطه خبره ده. ژوند چې دی هغه صرف په محبت باندې نه تېرېږي. یاد ولره چې کله ته په ژوند کې خپله سیټ نه یې، تا ځان سیټل کړی نه وي، هېڅوک به تا خوښ نه کړي. او چې ته اوس د خیر سره MBBS وکړي، ډاکټر جوړ شي، بیا وروسته مخکې FCPS وکړي، بیا نور دغه وکړي. په ډاکټري خو یو داسې شعبه ده چې دې کې مخکې نور سبقونه وایي، انسان ترقي کوي، نو ستا به یو داسې نوم جوړ شي چې خلک به بیا تا پسې خپله راځي. او نن تا پروپوزل چاته لېږلی او تا پسې به انشاءالله په زرګونو پروپوزل چې دي هغه به را رواني. خو اوس دغه وخت نه د هغه جنۍ خپل د زړه نه وښکه، د هغې باره کې سوچ کول پرېږده، خپل سبق باندې فوکس وکړه، خپل مور او پلار له وروڼو خویندو له ټایم ورکول شروع کړه.
هغو سره چې کله ته ټایم سپند کوي او خپل دوستانو سره بهر ته وځه چې ستا د ذهن چې دی دا بالکل بدل شي. بل الله پاک ستا دپاره به داسې څه سوچ کړي وي، ستا په ژوند کې به یو داسې جینۍ راشي او تا له به دومره محبت راکړي، بیا چې تر وروسته ګوري خپل اوس چې کوم ژوند د ورځې شپې تېرېږي نو ته به دې پورې خندا کوې. انشاءالله ستا ژوند به د خوشحالو نه ډک شي او دا غم درد تکلیف چې دی دا به هم ختم شي. امید لرم چې تاسو ته به ستاسو جواب میلاو شوی. الله په امان.